السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو نن 11 جولای 2023 دی چون کې زمونږ یو خبره روانه و د غیر مقلد ریاض الله مولوی صاحب بل شپه تقریبا پوره غنټه کلیپ کړو نو ته ما جواب وکړو او پیغام مې ورته پرې خو چې ما ته وس اصل موضوع تراغلو چې هغه موضوع تاسو عقیده ده چې په کلیپ کې تا کوم اقرار کړی دی او تاسو کتابونو لیکلي دي چې الله تعالی په اعتبار د ذات سره صرف فوق العرش دی. ما ورته ویل چې چون کې وس موضوع ته راغلی او دغه موضوع کې تاسو په دغه عقیده کې تاسو د مجسمونه د مشبهونه بسم الله وک میدان تراسي چې په دې اوس خبره وکړو د ته په کلیپ کې ما دوه خبرې بیا دا کړې وي چې چون کې تا یو غنټه کلیپ کړی دی دا غي که جواب کوم 2 غنټې وس جوړیږي بیا به زما جواب کې 4 غنټې به جوړیږي زبري واپس جواب کوم 8 غنټې به جوړي یقین وکړه دې به هیڅ فائدہ نه وي نو ماته دوه صورتونه یې خو چې اول نمبر صورت دا دی چې راځه موضوع خو زما واست متعین شو دویم نمبر د تاریخ ټیم زې شرایطو د پاره نو دوه نمائندگان راکه 2000 کومه موته به مناظرې د پاره خپل بیغه مجلس ته حاضری وکړو مناظره به موته وکړو پته به ولګي دلایل په میدان کې او کداغه صورت دی نه خو خامخه په فیسبوک په ذریعہ بحث کول غواړي نو دغه لپاره به اصول د غنټه 2 غنټې کلیپ بنه کې ځکه هغه څه فائدہ نشته چې 5 6 غنټې باسونه راځي نه تاورې دي شي نه زورې دي شم د عمره نه عوام الناس علما طلبا غورې دي شنو څه د لپاره بلګي په ځل ځان سړی کو به دغه سی وکاو 15 منټ 10 منټ کلیپ تکوا 15 منټ 10 کلیپ بزکو په طریقې سره بخلک کریپه ماوري زما واست دلایلو تماشا بم کوي خو دې غریب دغه بد حواس دی چې مخامخ نشرات له پکار در چې یو صورت تعین کړو زده د تیار یم خو دې نشرات له زدا وایم غیر مقلدم د تویل چې د الله خاطر وک نور مو مشرم وداشته مناظرو کې ته و شرمولو بس نورم مشرم یقین وکړه غینه پس دل د زمریز لور کړي مخامخ نشرات له او زدل تداوی مټوله دنیا مخې ته چې په دې موضوع د مخامخ راغی ان شاء الله دغه غونو نه ما چتی پانه سواله در د سترګو پر دې ما کولاونه کړی د تر اسمان ستوري ما ور ونه خودل راشه به ما ته نوم بدل کا خو الله دی وکي چې دا دغه مر جوړ شي او زما مخې ته د موضوع راشي کیږي د ډیر په غوسه کې د بد هوا سماته مفتی ندیم زما خبره واوره په دواړه مخامخ نو کینو کنه ته مناظرین تخته مکوا وای تا به زمو معطله ثابتو فلا فلا مشبه ته راشه مخامخ کنه ان شاء الله میدان کې تما ثابت کا تا د مور حلالي پي نه دي سکلي زما مخې تراشي ته ټول دنیا ته معلومه چې په کوم طریقې سره تخته کې تا خپل انجام کتلې دي بیا وای شرط څه لګوي مبادیات مجلس ما او تا کو وجستا علمیت دنیا ته ښکار کوم او زما د علمیت دنیا وکړه دوستاغه موکدو چې مخاطب مخاطب کې فرق نشي کولای ته قران آیتون نشي ویله سمره غړي وړي چې تا ویلې قسم دی اغستا عبارتونه خلکو اوریدل تیم اوریدلې ته علمیت داوی مکه وکم کم شرم طالب کار دی دویم نمبر دا خبره چې مبادیات مجلس کو یقین وکا دا څنګه زموږ د باز شروع ده دا کا 15 کالم دغه سی وچلیږي خبره بروا نه هیڅ حاصل وې نه وي ځان پس ټوله دنیا وخاندوله والله لازم د مبادیات مجلس په ذریعہ سره دیوم دغه سی کول غواړي زموږ دی به د باس روانوي مجلس د مناظرې په پاتش او یقین وکړه بدیو کې پړی واچا که حضرت علی دې کده دی میدان ته راولي دیو نشرات لله دا غیر پر پدې ځان خلاصي په دغه دی مونږ نه پریږدو ریاض مولوی صاحب دا هغه چا سره بس دا خبرې کوا چې هغه چرته مناظرې میدان نه کتلې ته زمونږ نو سیم نه لګيږي په دې کې یقین وکړه اگر مناظرې طریقه دی مونږ نه زده کړې د کړي په خپل ځل لاس کې د دروغ مو رښتیا وای بیا ماته په اخر کې وای که مخامخ راتلې شي نو راشه کني په خپل مخزه ما ته معلومي الان کې زبیا د ټوله دنیا دی ګوري چې دا غریب څومره د عاجزۍ اظهار کوي باقی دا چې ستا حقیقت هم دنیا وکړو او دغه مجلس باسونه که زما واست رواني دغه سیتر مبادیات نو مر کې قیمت پورې هم نه کی دې مطلب درج تر مناظرې د مجلس نه د فرار د پر ځان له مختلفه بهانې ګوري نور سره رشته د نوزیدا شراټي کو او زما واست موضوع متعین د ته کوم علمی تنقیحات کول غواړي ته کوم بحث کول غواړي مناظرې میدان کې ومو تا کو دغه کنه دلایل به وي د قران نه به وي حدیث نه وي
یاره چې ما تا تر اسمان ستوري ورونه ښودل دا ځل بغیر مقلد انشاءالله وستانه براعت اعلان کړی دی مناظرې نه پس وخت واقعي دی ته تیار شو کېناستې بهرحال ملګرو د خلکو کې پړې واچوي حضرت علي کې په دې کې دا مخامخ نه راځي باقي دا کلیپونه نو 2 غنټې کلیپونه مه کوه 10 منټ 15 منټ کلیپ کوه هغې نه زیات ما وړه انشاءالله ورځ زه به د هغې جواب درته درکوم که به د هغې تیار وي باقي 1 غنټه 2 غنټې نو بس هسې خپله پته نه لګېږي پوهېږي نه هغه ډاکټر شفیق صاحب نمبر درته بیا اخیستل پکار دي ما ته یې غوږونه صفا کوه ګونګوټان دي پکې بس تاسو اوس خوب کې هم ګونګوټان وینئ پکې خیم وینئ ګونګوټ ملګری درته مخې ته درغلی دی قسم دغسې روان د الله دې په تاسو رحم وکړي نو بس نور درته څه نه وایم خو دنیا دې حالات وکاته انشاءالله العزیز زه بیا هم پته وایم چې تر مجلس مناظرې دپاره ما سره تیار شي او مناظرې میدان کې مو تکینو خبره وکړو انشاءالله